عبدالرحمن بابا فرمایي وی په نعمت یې شکرانه کولی نشي او چې زحمت در باندې درشي شور و شر کړي او وی که د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور کړي. عبدالرحمن بابا وی د هغې بنا چې نوم محنت آباد وي، د هغې بنا چې نوم محنت آباد وي نو خاطر به پکې سرنګ د چا خاد وي او وی په خواړه او پسخه کله وینه نیسي هر مارغه چې په قفس کې د صیاد وي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی علمیت د بې عمله عالمانو، علمیت د بې عمله عالمانو لکه گنج د کتابونو په خره بار شه او چې کاندي و نا اهل او ناقابل تا نصیحت د ناصحانو کم پکار شو او د رحمان کلام په غوږ د بې هنرو لکه در په لاس د طفل هسې خوار شو. عبدالرحمن بابا وی دا 5 ورځې ژوندون چې غنیمت دی، دا 5 ورځې ژوندون چې غنیمت دی شکرانه په دا نعمت د کردګار کړه. عبدالرحمن بابا فرمایي وی که لښکر د حرس در باندې زور شي، که لښکر د حرس در باندې زور شي نو سر دننه په کلا د قناعت کړه، سر دننه په کلا د قناعت کړه. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې مالدار د قناعت په خزانه شي وی نور به څه کاندي دینار او درهمونه او سړی کله په کوشش تر ځایه رسی سو د خدای له لوره نوي کرمونه. عبدالرحمن بابا وی له قسمته خلاصېده د هیچ چا نشته که داخل شي د مکې په حرمونو او سړی کله په کوشش تر ځایه رسی سو د خدای له لوره نوي کرمونه. عبدالرحمن بابا وی په خاطر می غلبه شو ستا غمونه او لږ د خدای د پاره کېږده قدمونه او وی هر چې ستا په دم ژوندي دي نه رغېږي که بې تا په ځان پوکي 1000 دمونه.